سلامونه. موږ په تیر بحث کې په دې وغږېدو چې د ای پی ای یا امریکن سایکالوجي اسوسییشن د سټایل په اساس څنګه په متن کې دننه ماخذونه وکاروو او څنګه د متن یا د مقالې یا د کتاب په اخره کې کله چې د ماخذونو فهرست برابر وو هلته دغه سرچینې او ماخذونه څنګه ولیکو او څنګه ترتیب کړو. که دا بحث مو نه لیدلی نو همدغلته یوټیوب چینل ته ورشئ او د ای پی ای په بحث کې دا مسله وګورئ. نن په دوو نورو میتودونو یا سټایلونو باندې غږیږو. په متن کې دننه د ایمیلی یا مورډرن لنګویج اسوسییشن چې تر ډیره په بشري چارو کې په علمي او تحقیقاتي څیړنو کې له دغه سټایل نه کار اخیستل کیږي. په دې کې که په متن کې دننه مستقیم قول کوئ نو قول کوئ په قوسونو کې قول اچوئ، بیا د قوسونو نه وروسته په لیندیو کې د هماغه مطلب د کتاب د لیکوال تخلص لیکئ، ورسره د صفحې نمبر لیکئ چې د کومې صفحې نه تاسو دا معلومات رااخیستي دي. دا په ایمیلی کې. په غیر مستقیم قول کې تر دې هم خبره اسانه ده چې تاسو کولی شئ غیر مستقیم قول وکړئ، البته د مطلب او د لیکوال په یادولو سره. بیا په لیندیو کې د جملې په آخره کې په لیندیو کې یوازې د صفحې نمبر ولیکئ. مګر ځینې نور محققین او استادان او پروفیسران تاکید کوي چې نه، په هر حال کې په مستقیم او غیر مستقیم قول کې په ایمیلی کې باید تاسو د لیکوال تخلص ولیکئ او ورسره د صفحې نمبر ولیکئ. خو کله مو چې نقل قول وکړ، متن مو ترکیب کړ، مقاله خلاصه شوه، کتاب مو خلاص شو، اوس ماخذونه ترتیبوئ، د کتاب په آخره کې فهرست د ماخذونو د سرچینو اخلئ. هلته د ایمیلی سیستم څنګه برابروئ، څنګه ترتیبوئ. هلته تاسو د لیکوال نوم او تخلص لیکئ، ورسره د کتاب یا د هغه مطلب مو چې اخیستی وي د هغه نوم لیکئ، خپرندویه ټولنه لیکئ او د چاپ کال لیکئ. ساده خبره ده. دا البته د کتاب په آخره کې چې کله تاسو د خپلو ماخذونو او سرچینو لیست او فهرست ترتیبوئ په دې شکل به سره ولیکئ. دا د ایمیلی سیستم دی. مګر یادونه کوم چې په دې سټایلونو په دې میتودونو کې کال په کال ځینې تغییرات راځي. البته زه چې دا معلومات درکوم درته، کیدای شي دا یو کال وروسته په دې کې ځینې تغییرات راشي او یا راغلي وي. نو مطلب تاسو باید که محصلین یاست یا محققین یاست یا څیړونکي یاست نو دې نقطې ته متوجه اوسیږئ. دریم میتود، علمي میتود چې ډیر مشهور بلل کیږي، هغه شیکاګو میتود دی، چې دا میتود د شیکاګو د پوهنتون میتود دی او هلته دغه میتود او سټایل البته په علمي او تحقیقي او څیړنو دغو مسایلو کې ډیر کارول کیږي او تر ډیره په تاریخي، ادبي او هنري او تجارتي تحقیقاتو، مقالو لیکنو کې له دې سټایل نه کار اخیستل کیږي. په دې کې دوه ډوله موږ کولی شو چې په متن کې دننه نقل قول او یا معلومات داخل کو. یو داسې وي که موږ په متن کې دننه نقل قول اچوو نو ورسره د متن د لیکوال تخلص او د چاپ کال لکه په ایمیلی کې چې کوو، او که ضرورت و د صفحې نمبر. دې ته دوی هغه د لیکوال او تاریخ سټایل وایي. بله ساده طریقې دا ده چې تاسو متن مستقیم او غیر مستقیم قول لیکئ، بیا نقطه ږدئ د جملې، بیا آخره کې ورته عدد ورکوئ چې په کتاب کې په متن کې دننه دغه خبره دغلته دغسې شوې ده یو، بیا لاندې د صفحې په آخره کې هماغه یو کې بیا دا معلومات ورکوئ چې دا معلومات مو له کوم ځای نه اخیستي دي. البته زه پخپله که زه د شیکاګو بسټایل په میتود باندې لیکنه وکړم نو دغه دویم میتود انتخابوم، ځکه دا اسانه دی. په متن کې دننه تاسو قول مستقیما غیر مستقیما قول را اخلئ، عدد ورکوئ، 1 2 3 4 5، البته د هماغه عددونو په حساب باندې بیا د صفحې په بیخ کې تاسو ځئ او د دغې سرچینې په اړه پوره معلومات اخلئ. ښه، د صفحې په بیخ کې معلومات څنګه بیا موږ اخلو؟ د کتاب د لیکوال د مقالې هر څوک چې وي د هغه پوره نوم لیکو، ورسره د کتاب نوم لیکو، بیا په قوس کې د کتاب د خپرېدو ځای، خپرندویه ټولنه او د چاپ کال لیکو، او که ضرورت و د مخونو شمیر لیکو چې دغه معلومات دغه کتاب نه دغه صفحې نه. د کتاب په آخره کې څنګه بیا تاسو دا سرچینې کارولی شئ؟ البته دا لږ په لږ توپیر سره لري. د صفحې د بیخ نه د کتاب یا د مقالې په آخره کې چې کله تاسو فهرست برابروئ د ماخذونو، هلته په د شیکاګو په سټایل باندې تاسو په دې شکل لیکئ چې د لیکوال تخلص لیکئ، بیا ورپسې لکه تخلص او نوم لیکئ، بیا د کتاب نوم لیکئ، د خپرېدو ځای لیکئ، خپرندویه ټولنه او د چاپ کال. کوشش وکړئ چې په علمي او تحقیقي مقالو کې خامخا له دغه علمي میتودونو نه څخه کار واخلئ، ځکه چې دا ستاسو د علمي او تحقیقاتي کار ارزښت زیاتوي.